موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وې چې یا الله ته ما ته د خپل انصاف وښایه، ما ته دا وښایه چې ستا دا انصاف چې دی دا څنګه شی دی. ښه ورشه دا فلانی چینه چې ده د اوبو د دې په غاړه کې نه پټ غوندې، خو ستا په مخ کې چې څه کېږي نو غږ به نه کوې. یو ډېره ښه ده. چینې په غاړه غلی ناست دی او یو سړی په اس باندې سور راغی، اوبه یې څښلې. چې په اس بیا سورېدو نو امیانه یې ترې پرېوته. امیانه یې بټوې ته وایي. سړی پاس سور شو لاړو، په دې کې یو ماشوم راغی اوبه څښلو ته. هغه چې وکته چې چینې په غاړه بټوه پرته ده نو بټوه اوچته کړه او تښتېد. په دې کې یو بل بوډا راغی اوبه څښلو ته. اوبه څکي چې هغه اس والا چې کتلي چې ما نه خو امیانه یې پرېوته نو هغه واپس راغی. چې واپس راغی اوس بوډا اوبه څکي ورته وی چې دلته ما نه امیانه یې پرېوتې وه د پیسو. بوډا ورته ویل چې بچیا ما خو الله که لیدلې ده. ویل بل څوک راغلی نه دی، 5 منټه وشو. منکر شو چې ما نه ده اغستې او اغستې هم نه وه. به د آس والا سره توره وه او راواغسته او د بوډا نه سر والو. سر یې ته ووالو نو مړ کړو. لکه نن اخبار کې دي چې 48 دی کا 58 دی کسانو نے په سعودي عرب کې سرونه پرې کړه. او دادی پاکستانیان دوی څه چل کولو، دوی به سعودي عرب ته پوډر وړه. نو کسان سلو ته نږدې کسان دي، نورو نه بم پرې کوي خو دین یې کټ کوسه. ته ووایه چې یو ملک دومره رزیل او دومره کمینی چې د هغې نه مکه او مدینه هم د هغې د ارامتوب نه خلاصه نه وي. دا هم څه ملک دی یا دا هم څه وطن دی؟ اندازه کوئ تاسو. او بیا دا د پوډرو کاروبار چې څوک کوي دی سره تر اعلی سطح پورې حکمران طبقه مرګري وي. اوس امریکې ته یا سعودي ته چې څه پوډر دي خو په جازونو کې دي کنه، نو ور سره مرګري. کاش چې داسې نظام الله په پاکستان کې هم جوړ کی چې سړی راونیسي او جرم یې کړی، عدالت بدالت نشته، میدان ته کې او تړاک شي او سر ته هلته والوځي. دلته خو صاحبه عدالت دی او ایف آئی آر دی او کچرائی دی او تانی دی او چالان دی او ضمانت دی او مجسٹریٹ نلار شي شیشن دی او شیشن نلار شي ہائی کورٹ دی او ہائی کورٹ نلار شي سپریم کورٹ دی او هغه نلار شي صدر ته اپیل دی. 15,000 کاله په پدې کې تیر شي. خچا در نکور نیولې یا ازمکه در نیولې دا دیوانی کې به کیس کې دیوانی کې به کیس کې نو په کلونو بغړنجيږي، په کلونو. یو دفعه دا یو دفعه خدای پاک تاسو سره چې څه کوي ډېر سم کار. اوس راته چاوي چې دا بې نظیره خدای ورکه کی مالنا
الله دې په تود بادم نه لګي ولی غریب ورکوي خدا سے شی دی چې اسی پاکستانیان ورته ګوري عمر زیاتیږي ورک دی خدای هغه کسان کی چې چا دی له ووټ ورکړی دی دای کې نولې ده دغه څه ګناه ده هغه د قومي اسمبلی ممبران چې چا د دې انتخاب کړی دی هغه دې قوم نه هیر دي ولا بے نظیر ټیپر ګران کو بے نظیر باټینګن ګران کو بے نظیر پلانې دا د مور میړه دي چې ګرځي کټه درته په سرکونو باندې مړو لدر لرازي ژوندو لدر لرازي رغینی سید دې مرای نه کنه چې د ذلیل بچیا ته موږ دې لپاره نه کړو چې تخپل مزه کوالته دلته موږ ټیپر نشو خوړې ته خدای پاک درنه عقل واخله چې ټول لیونی شي په سرکونو باندې ګرځي او غل په سر تپي او غل خوريوم ګناه د چا ده او سزا چاله ورکه نن کدا د قومي اسمبلی ممبرانو وای چې نه یو منټ کې بلاړه شي کلاړه بنشي وای تاسو کوپړای د پورشته کنيشتا عقل در کشتا گناہ دا چا دا سزا چاله ورکه گناہ دا غي نه دا اخو بیا هم خزا دا اوس کدا منبران راټول شي او د دې پټونه خره راولي او په قومي اسمبلی کې ولا ووټ ورکړي چې دا خراب وزیر اعظم ای خراب هم وزیر اعظم ای خبره د قومي اسمبلی د ووټ تا تاسو چې منبر صاحب راشي الله یو بل قسم مخله نه راټولېږي کنه دلته یو ځل مړی شوی نو سړي نه خپل مړی ایرو زوی راوستو زمونږ د دکان ته ارباب صاحب ته ټلیفون ارباب صاحب زمونږ دغه د قومي اسمبلی ممبر ارباب صاحب پاتې نشي و پلانې پیې پاتې نشو و پلانې و دغه پلار دې مال خدای د دوزخ تنبکه چې تنبش په دغه مړي سره د سلويختي یو شنه په اربابانو څه کې د مړي غم در سره نیتا او د خلکو غم در سره ده اوس د دې ملک د خدای بنیاد وباسي چې بنیاد یې وزي زما په ژوند زما یقین نه راځي چې دا ملک بس سړی ځامن شي مړی پروت دی او چټوله بچړې ناس امړي والا الکه پلانې کلندر نه يرنش بل بچټه الکه پلانې کلندر نه يرنش تا د مړي غم ور سره نه پلانې مردار ہو گیا پلانی ٹائم اس کا جنازہ اس مردار کے واسطے آ جاؤ کہ کچھ مردار ہو گیا مردار لا کارغان پیدا کا جرت طالبان ہو گورا دا مر کارغان دی جسنے ور پکڑی چی خوري دا بنی آدم پدې کلی کې زه اوسېږم پدې کلی کې ما 50 کال وشو قرآن ورکړه دې کلی خلکو ته چې دیګر مولا کې سورلس مړي شي دي سورلس مړي چرته چاله جواب راستول دې کلی کې چې ما کې مړ شي تاسو راشي دې کلی ها د مړي خبر ګرځول خلاف سنت دي ونن سبا وسکه ابل ورځ یو کارت راغی د واده الکه دا څوک دی ودا جی پلانی خان سره په بنگله کې مالی دی مالی پیژنې دا بوټو ته چوبو مباچ خدا د مالی د زوی واده دی دا کارت چاپ کړی دی نو سکه چاته یعنی یو خو نه دی چې راویني سو چرته پټي مردار کې کنه
هر یو سړی د نه سړي زوی دی وسی نشتا مالی ته ګورو یو کارت د 10-12 روپو د مالی د زوی واده ورشه دا د ګلونو په دکانونو باندې دا ګنټې چې ځوړن دي ګلونه مولونه ورک شو په خوا خو به در امبیلو یا چامبیلو ګلونو ګنټه وکنه اوس د لوټونو ګنټې پرکاوای بلا پیا چوا چې مرشي څوک ورته شکر دی خدای یو خو کم شو چې بل مرشي وای شکر دی چې بل کم شو چې بجلیګر مولا مرشي وای شکر دی یو بل مردار نه خلاص داسې وای هر جمعه به راته لګیاو بکواس به کولو وای شکر دی چې یو بل پلیت نه کم شو داسې وای عرض می کولو چې خدای ته موسی علیہ السلام وی چې ته ما تخپل انصاف وخایا نو د انصاف بیان هم واورید اسوالا د بوډا نه سر کټ کو او بټوا چا وړي وا معصوم وړي موسی علیہ السلام ته خدای پاک وی چې دا زما انصاف او دلیته موسی اریان شو یا الله انصاف دا بټوا چا وړي دا سر ته چا نه پرې کړو الله ورته وی په خپل ذات مې دي قسمی چې دا زما انصاف چې بټوا یو سی او سر د بل نه پرې کړ کتا سو ته اوس دا خبره حقیقت زو نه وایم نو لاس کاله بم په دې مصیبت کې پراتی چې انصاف دا او بټوا چا یوړو سر چا نه پرې کړ د خدای دا انصاف ورته موسی وکیدا کوه تور تراشه چې پوي دې کوم د موسی علی السلام راز با الله سره په کوه تور غر باندې کېدو کوه تور ته ورغه چل داو چې دی بوډا د دې اس والا پلار مړ کړو خبره پوهیږي دی بوډا د دې اس والا پلار مړ کړو او دی اس والا د دې ماشوم د زوینا 1,000 روپے اغستې وي بیا نه ورکولې ګوره د بوډانه می بدل د پلار د اس والا په لاس باندې په کم رنگ کې واغست د اس والا پلار وجلو اس والا ته پته نه ونه د بوډا سر می په قلم کو د پلار بدل اخلاص ټیک شو اس والا د دې ماشوم د پلار نه 1,000 روپے قبضه کړې وي او نه ورکولې نو په دې چل مې ماشوم ته 1,000 روپے ورکړي او اس والا په پویم نشو اوس وایا یا الله توبه خدای ته خپويږي ورته موسی زما هر کار چه ده هغه د انصاف نه بار نه اگر چې په ظاهر تاسو ته انصاف نه ښکاری اوس په ظاهر خدای انصاف نه ښکاري ده لیکن حقیقت کې ماشوم ته د پلار حق ورسېدو او اس والا ته د پلار حق ورسېدو د پلار بدل واغستو ماشوم د پلار پیسې واغستو دا انصاف نو الله چې په دې کائنات کې څه کوي دا انصاف کوي دا په انصافي ده کلا یو ګناه کې ته مجرم نه او رونی وېشي د بلی ګناه د وجه هغه رنگ کې درنه بدل واغستې شي نو عزیزانو د الله غوندې ذات په دې ملک حکمران دی او چا سره چې څه کوي ډېر ښه کوي دا عین انصاف دی
نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام خبر متعلق ما عرض کولو چې تاسو دی غلط فهمای کې مبتلا نشئ چې پیدا کو بیا جنت تواستولو بیا په جنت کې ولا بیبي پیدا کړه او بیا د جنت نه اوس په کوم رنگ راو باسي دا رنگ اوس واوره چې باندې ولا د غنم دانه جوړ کړه او د جنت نه بیبي حوا او آدم دواړه را بهر کړه دې کې څه راز و دې کې راز داو چې کتا سو خیال کړی په ابتدا کې الله چې ملائکو سره مشوره کوله نو ورته څه ویلو چې انی جاعل فی الارض خلیفہ زه خلیفہ پزمکه پیدا کوم دا نه ویلی چې انی جاعل فی الجنة خلیفہ دا نو انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په دې زمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم په دې زمکه کې او زمکه د خلافت د پاره ولا بانا دا جوړه کړه چې آدم او حوا خپن شي او د جنت نمرا بارش نو دانا والا بانا جوڑا کرا لکه یو بزرگ وئی کہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور ہے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے اصرار پہ جنائی استاد سره د سعودي عرب کار پکار دی کنه اسه ما ول استړی کوي اوس اصرار یو قوم نه پیژني اخبار پیژني څومره دي اخبار بیا په اخبار کې چې کوم بیانونه راځي بیا یو بل ته وایي کنه جی نن اخبار کې دالی کلی نن دالی کلی نن دالی کلی دا شو ملک دی خو لاړو دی خو لاړو دی اوس ترو اوټ قوم یو اصرار لفظ نه پیژني سر ستوي راز اصرار مانا راز راز مانا پټه خبره تاسو خیال را وہ یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دیکھیں وہ یہ پٹ راز ہو چې آدم علیہ السلام د جنت نه بار شو یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے فظاہر خو دانا د غنم دانا وا فظاہر خو د غنم دانا
بانا وا چې تاسو دانا ولې وخوړه بار شي لیکن दाना गंदम था बहाना माजरा कुछ और है बाना د غنم दाना و لیکن ماجرا څنور وا ماجرا داوا چې انی جاعل فی الارض خلیفہ ز پزمکه یو خلیفہ پیدا کوم نو پدې چلی زمکه ترويست خانو بیا د ادرس وکاله ولی خزه او خاوند دواړه جدا ساتلی देखी सराजो चार कला खुदा पाक बाना वर्ता जोड़ा